باب في من سن سنة حسنة او سيئة. باب دی په بیان د هغه چا کې چې هغه کیږدي بنیاد د یو نیکی یا بنیاد د چا کیږدي د ګناه کیږدي. نو دواړه شیونه ذکر کیوي، د ښه څیز بنیاد کیږدي او دارنګه د بد څیز. د دې وجنه علماو دا خبره لیکلې ده، وی هغه انسان ډیر نیکبخته دی چې د هغې د مرګ سره د هغې ګناه قطع شي، او هغه انسان ډیر بدبخته دی چې د هغې د مرګ سره د هغې ګناه قطع نشي، بلکې د هغې نه وروسته په دبسې د ګناه نورم خورېږي، دی بنیاد یې ښه وي، هغه اورېدلی کېږي یا په هغې باندې عمل کېدلی شي، په دبسې هغه ګناه رسیږي، عذاب ورته رسیږي. دا ډېر بدبخته انسان دی. نو په دې باب کې به دا ذکر کړي چې انسان باید د ښه عمل بنیاد کېږدي او د بد عمل د بنیاد نه ځان وساتي. اول په دې باب کې آیتونه راوړي، د هغې نه وروسته به حدیث ذکر کړي. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والذين هغه کسان یقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه هب لنا بخشش کې موږ من ازواجنا راکړې موږ ته د بیبیانو زموږ نه، وذریاتنا د اولادونو زموږ نه. څنګه داسې بیبیانې داسې اولادونه قرة اعین چې زموږ د سترګو یخوالی وګرځېږي. دا د چا په باره کې راغلي؟ دا د مؤمنانو په صفت کې راغلي دي سورة الفرقان کې. د دې څه مطلب شولو؟ د دې مطلب دا دی چې خپل اولاد خپل اهل انسان په نیکۍ باندې وویني، نو په دې سره د انسان سترګې یخیږي، په نیک عمل باندې وګوري. لکه دا خبره امام بخاری رحم الله کړې ده. امام بخاری رحم الله فرمایي وی قرة اعین دا ده چې انسان کور ته داخل شي، نو په کور کې زنانه په عبادت باندې وویني، دارنګه بچی په لمانځه باندې وګوري، بچی په درس باندې وګوري، دارنګه ښځه مثلا په تلاوت باندې وګوري، په ذکر اذکارو باندې وګوري، نو دا د انسان دپاره د سترګو یخوالی وي. خو لیکن دا خبره یاد لري چې دا احساس هغه چاته کیږي چې هغوی کې څه نه څه د دین رغبت او شوق موجود وي. ډېر کسان په دې باندې نه پوهېږي. الله رب العالمین ډېرې نکانې بیبیانې ورکړي وي. داسې خلک ما لیدلي دي چې ښځې ډېرې بیبیانې نیکې ښځې دي، لیکن دوی فاسقان فاجران دي. نو چې فاسق فاجر وي نو هغې ته دا پته نه لګېږي او نه د دې احساس ورسره شته او نه به په دې باندې سترګې یخې شي. دا چې کله انسان خپله نیک انسان وي، د آخرت غم ورسره وي، نو هغوی چې داخل شي کور ته او خپل اهل عیال په عبادتونو په طاعاتو باندې وویني یا د یوې مسالې په زده کولو باندې وویني، نو سړی ډېر خوشحاله شي. بله ورځ د ما زوی معاذ یوه دعا زده کړې وه، نو ډېر خوشحاله شولم په باندې. ما چې الحمدلله که موږ نه وو مړه وو، دا زموږ اولادونه که تلاوت کوي او که دارنګه نور په دین باندې عمل کوي، نو دا به په موږ پسې را رسېږي. خپل اولادونه باید سړی دغسې تربیه کړي. وجعلنا للمتقین اماما، وګرځوي موږ دپاره د متقیانو امامان، یعنی امامان داسې چې دوی په موږ پسې اقتدا کوي. یعنی کور کې سړی ښه تربیه وکړي د خپلې ښځې د خپل اولاد، نو دی به د هغې دپاره څه شي امام وګرځېږي، په ده پسې به اقتدا کړي وي او د ده په نقش قدم باندې به روان وي. وقال تعالی، او دارنګه الله فرمایلی دی سورة الانبیاء کې دا راځي وجعلناهم ائمة یهدون بامرنا، موږ ګرځولي وو دوی ائمة امامان، یهدون بامرنا چې دوی بیان کولو بامرنا زموږ د دین، یا بامرنا
په امر او په حکم زموږ باندې د دین بیان کولو. یعنی دلته د باب سره مناسبت دا ده چې یهودون بامرنا چې دوی بیان کولو زموږ د دین، یعنی دین ته دعوت ورکولو. انسان کله بنیاد د خیر ښودلی شي چې کله په هغې کې علم موجود وي، چاته یو مسله وروښیي، بیان وکړي، نو په دې طریقې سره دا بنیاد یې ښودلی شي. کله په عمل سره سړی کېږدي، یو عمل نوی موجود هغه عمل موجود کړي، نو په دې سره څه وشولو؟ په دې سره بنیاد د نیکۍ کېښودلو. په دې کې اوس بل حدیث راوړي، وعن نبی عمر جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه قال فرمای كنا فی صدر النهار، موږ وو په اول د ورځې کې، كنا وو په صدر النهار عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ وو په اول د ورځې کې د نبی اسلام په مجلس کې حاضر. دا نیکان خلق دي، الله سبحانه وتعالی په دوی باندې دا فضل کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس اهل یې ګرځولي دي. فجاه قوم راغی قوم، فجاه قوم عورات، راغلو قوم عوراتون چغه بربندو لڅو. د دې مطلب دا نه دی چې بیخي لباس یې نه و، نه لباس یې و بلکې کم ور باندې و چې نور بدن یې ډېر ته ښکاره کېدلو. د دې وجې نه د وروسته مجتاب النمار دا په دلیل دی. مجتاب النمار چې هغوی اغوستونکي وي، یعنې اچولې وي، النمار شړۍ اچولې وي، اول عبا عبام شړۍ ته ویلی کېږي، دا اچولې وي، یعنې هغه یې داسې سوری کړې وي، په هغې کې سر وردننه کړی او نور داسې په ځان باندې راچولې وي. متقلد السیوف او تورې غاړې ته اچولې وي، داسې په غاړه کې تورې م اچولې وي راغلل. عامتهم بل كلهم من مضر، عام یعنې ډېر د دوی نه څه وو؟ دا د مضر قبیلې نه وو، بل كلهم یا ټول د مضر نه وو، خو اکثر یې د چا نه وو؟ د مضر قبیلې نه وو. مضر قبیله دا یوه قبیله ده د نبي علیه السلام په نیکونو کې وړاندې د نبي علیه السلام د نیکونو نه ده. فتمعر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو متغیر شولو مخ د رسول الله مبارک. د څه د وجې نه؟ د وجې د خفګان نه. نبي علیه السلام په دې باندې خفه شو، ځکه چې د خلک غریب ولیدل، محتاج ولیدل. دې نه دا پیدا راووتله چې کله یو مؤمن بل مؤمن په سخت حالت کې وګوري، په سخت حالت کې چې یا مثلا محتاج وي، څه نه لري، کرایه نه لري، د کور کرایه نه لري، دارنګه د خوراک چیز نه لري، لباس نه لري، د اولادونو پایزار نه لري، نو په دې باندې مؤمن باید خفه شي. ته وګوره نبی علیه السلام مخ مبارک څه شول؟ متغیر شو. او د نبی علیه السلام مبارک خوشحالي او خفګان دا به په مخ باندې معلومېدله. صحابه فرمایي کله به چې خوشحاله وو نو مخ به داسې روشنایي کوله، او کله به چې خفه شولو په مخ مبارک کې به سور رنګ پیدا شو، تک سور به شولو. فتمعر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا هغه خلک په دې باندې نه خفه کېږي، د یو چا په بدحالۍ باندې نه خفه کېږي چې کله په هغې کې منافقت موجود وي، نفاق پکې موجود وي. نو دا د منافقانو صفت دی، او دا د سخت زړیو خلکو صفت دی چې په چا باندې یو ضرر یو تکلیف وویني او دا یې ور باندې خفه نشي، بلکې مؤمن باید په باندې خفه شي. د دې نه غټه ګناه دا ده چې انسان په باندې خوشحاله شي. دې ته شماتت الاعداء ویلی کېږي، شماتت ویلی کېږي. په حدیثو کې راځي، دارنګه قرآن کریم کې هم شته چې د مؤمن په تکلیف باندې خوشحاله شوي، دا غټه ګناه ده، دا هم ناشنا ګناه ده چې ډېر انسانان په دې کې پرېوتي دي، لیکن په ځان نه دي خبر. په موږ په جامعه کې ډېر کسان داسې موږ وینو چې په مجلس کې یوه خبره چې پلان کې خو موټر ټکر کو، ډېر ښه شوله چې ټکر یې کړو، دومره تاوان یې وکړه، ډېر ښه شوله چې تاوان یې کړه، ډېر متکبره و، ډېر دغس. نو دا خبرې نه دي په کول پکار، بلکې د مؤمن په غم او په خفګان باندې خفه کېدل پکار وي. نو نبی علیه السلام ډېر پې خفه شو، من الفاقه د احتیاج او د لوږې د هغې نه. فدخل ثم خرج، نو ننوتلو کور ته، بیرته راووتلو. نبی علیه السلام کور ته ننوتلو د دې په خاطر باندې چې کور کې څه پیدا کړي د خلکو ته یې ورکړي. ثم خرج، بیا راووتلو، یعنې څه شی پیدا نه کړله. دې ته ویلی کېږي د نبي علیه السلام حالت،
دغسې حالت دی چې کور کې دومره څه نه پیدا کېږي چې اوس د غریبو خلکو د څه شی ترېنه ورکړي. د نبي علیه السلام یو ناشنا خاصیت دا و چې کله به مالونه راغلله نو دا به ډېر زر خیراتول او صدقه کول، شی به د ځان سره نه پرېښودله چې څومره مالونه به راغلله. دا د نبي اسلام طریقه وه. نو په کور کې به شی پاتې نه وو. نو دلته هم څه نه دي پاتې، نو بېرته راووتلو. نو فامر بلال، امر یې وکړو بلال رضی الله تعالی عنه ته، فاذن هغې اذان وکړو، واقام اقامت یې وکړو. ثم صلى بیا نبی علیه السلام لمونځ وکړه. ثم خطب، نبی علیه السلام خطبه وکړه. فقال په دې خطبه کې وفرمایل، هغه آیتونه وفرمایل کوم چې عام خطبه کې موږ ذکر کړي وو. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده، ای خلکو وویرېږئ تاسو د رب نه، الذي هغه رب خلقکم من نفس واحده چې تاسو پیدا کړي د یو نفس نه، الى آخره تر آخره پورې. ان الله کان علیکم رقیبا، دا آیت ولوس، یقینا الله په تاسو باندې نگهبان دی. والآیة الأخرى، بل آیت ولوسلو، التي في آخر حشر، چې په آخر د سورة حشر کې ده، یا ایها الذین آمنوا، ایمان ولو، اتقوا الله، ویرېږئ د الله نه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ودې ګوري یو نفس ما هغه څه قدمت لغد چې هغه یې لګلي دي سبا دپاره. دا آیت کریمه یې ولوستلو. تصدق رجل من دینار من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال لو ولو بشق تمرة. تصدق د ماضي ده په معنا د امر سره ده، یعنی تاسو تصدق وکړئ. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ترغیب ورکړلو د څه خبره؟ د تصدق. وجه دا وه چې دلته د ملګري مؤمنان یې ولیدل چې شی نه لري، تصدق وکړئ. تصدق رجل من دیناره، د یو دینار نه، من درهمې، د درهم نه، د جامو نه، من صاع، د یو صاع تقریبا 2.5 کیلو جوړیږي، د غنمو نه، من صاع تمره، یا د یو صاع د تمر د خرماو نه، حتی تر دې پورې قال چې وفرمایل ولو بشق تمرة، اگر که په یوه حصې د خرما سره وي، دا وکړي. فجاء رجل، نو راغی یو سړی، من الانصار، د انصارو نه، بسرة، په یوې بټوې سره، کادت کفه، نږدې وه چې لاس دې د تعجز و عاجزه شي، د هغې نه ستړی شي، عنها د هغې نه، بل قد عجزت، بلکې عاجزه شوی و د لاس دې ده. ثم تتابع الناس، بیا په دې پسې شروع وکړه خلکو، پرله پسې خلک راغله، حتی تر دې پورې ایتو قومین، تر دې پورې چې ما ولیدله 2 ډیرکۍ من طعام و ثیاب، د خوراک او د جامونه دومره شیان راټول شوله. لکه دلته مسجد کې اعلان وشي چې چا سره لباسونه وي، لباسونه دې راوړي، که د چا سره د خوراک څیز وي هغه دې راوړي. نو دغسې اعلان وشي، نو څومره خلک به شیان راوړي. نو د دې نه د لباسونو ځان ته یوه ډیرکۍ جوړه شوله او د خوراک ځان ته. حتی تر دې پورې رأیت وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، تر دې پورې چې ما ولیدلو مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک، یتهللو چې هغه پړقېدلو، ځلېدلو، کأنه مذهبة، گویا چې دا د سرو زرو اوبه ورکړی شوي دي، مذهبه. د دې نه معلومه شوله چې د مؤمن په خوشحالۍ باندې باید سړی خوشحاله شي. نو فقال رسول الله پر من سن فی الاسلام سنة حسنه، چا چې کېښودله په اسلام کې یوه طریقه ښایسته، یعنی بنیاد د صحیح طریقې، د ښې طریقې، د ښې لارې بنیاد یې کېښودلو. یا من سن فی الاسلام سنة، چا چې بیان وکړو په اسلام کې، بیان یې کړه په اسلام کې د یوه سنت طریقه، فله اجرها، نو د دې لپاره به اجر د هغې وي، و اجر من عمل بها، او اجر به د هغه چا وي چې هغه عمل پې باندې وکړي، بعده وروسته د نه، من غیر ان ینقص، مخکې د نه، غیر د نه چې د ده د اجر نه کم شي، من اجورهم، نه، من غیر ان ینقص من اجورهم، علاوه د دې نه چې د هغوی د اجر نه کم شي، هغوی ته چې څومره اجر ورکوي دومره الله به ده ته ورکړي، ځکه د بنیاد د نیکۍ کېښودله. ومن سن فی الاسلام، چا چې کېښودله په اسلام کې سنة سیئه، ناکاره لاره، ناکاره طریقه، ناکاره بنیاد یې کېښودله، کان علیه وزرها، وی به په دې سړي باندې ګناه د هغې، و وزر من عمل بها، او ګناه د هغه چا چې په دغې طریقه باندې عمل کوي، من بعده، وروسته د ده نه، من غیر انقص، غیر د ده نه چې کم شي، من اوزارهم، د ګناهونو د هغې نه شیون څه څیز. دا حدیث رسول الله فرمایلو. په دې حدیث کې دا خبره رسول الله ذکر کړه
چې که چا د نیکۍ بنیاد کېښودلو نو دته به په دغې باندې الله دومره اجر ورکوي څومره چې په دې باندې د نور خلک څه کوي عمل کوي او چا چې د بدۍ کېښودل د بدۍ ګناهونه به درته رسیږي مثلا یو انسان راغی په یو ځای کې مثلا یو سنت عمل څه شوی دی مړ شوی دی نو په دې باندې دا عمل شروع کړلو نو د دې وجه نه نور خلکو په شروع کړلو دا به څومره لوی اجر وي د دې لپاره دارنګه یو ګناه قطع کړه یو بدعت وغه ختم کړلو خلک په سنت طریقو باندې روان شول دارنګه مدرسې جوړه کړه دارنګه بل داسې بنیاد یې کېښود یو نیک عمل نو د دته به د هغې اجرونه رسیږي د دې په خلاف باندې که چا مثلا د ګناه بنیاد کېښودلو نو د ګناه هغه سزا او د ګناهونه به ورته رسیږي دغه بدې لارې مثلا یو انسان د یو هغه یې جوړه کړه ډمخانه یې جوړه کړه بل انسان د مثلا په کور کې ساز سرود دا یې جایري کړه په اولادونو کې منع نه کړه د خلک په مخته کړه دارنګه خلک یې په کرکټ او بلوبو باندې مخته کړه نو دا چې اوس مړ وي نو د د مرګ نه وروسته به هم په ده پسې دا ګناهونه رسیږي دا ډېر د شی نه دی دا خو اوس موږ نشو بیانولی په دې وخت کې وخت هم کم ده لیکن که سړی په دې باندې سوچ وکړي ډېر ګناهونه چې خلکو بنیاد یې ښی دی او ډېر داسې نیکیانې دي چې خلکو د هغې څه کړی دی د نیکۍ بنیاد یې ښودلی دی هغه مړه شوي دي لیکن الله رب العالمین به په هغوی پسې اجرونه رسېږي په د نورو خلکو پسې به عذابونه رسېږي نو الله رب العالمین د موږ تاسو د خیر بنیادګر وګرځوي او الله سبحانه وتعالی هم د شر د بنیاد نه وساتي وبالله تعالی التوفیق